قاري صاحب ستاسو وخت عالم زیاته ما اوس په خپلو سترګو چې کوم توهین وکتو بس ما نه نور برداشت نه کېږي. الله اکبر. تاسو دې په الله قسم وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین او سپکاوی بیا تاسو ځانو ته شیم وایاست بیا وایاست چې موږ اهل بیت منو. الله اکبر الله اکبر. بس دې نه موږ ته پته لګي چې موږ په غلط یو. الله ما خو تاسو ته ټایم درکړی و، ما خو تاسو ته ویلي وو چې دلته به څوک راځي خو څوک شته نه، نو مطلب دې نه دا معلومیږي چې موږ په غلط یو. نو غلطه بلا څنګه یي غلطه بلا څنګه یي چې دا اوس ټول کار مو همدغه ده چې د رسول الله د ناموس توهین د رسول الله د صحابه و توهین. ګورې څومره په انسانیت ستړی مسې په خیر راغلی وایه څه وایې ډایرکټ د رسول الله د صحابه و د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی. دغه مذهب به بیا تاسو ته نجات درکړي. په دغه مذهب کې ته په کوم څه په دغه مذهب کې پاته یې وخوري. بس دې نه دا معلومیږي چې موږ پکار دی چې موږ نجات وکړو دې نه بس. الله اکبر الله اکبر. قاري صاحب سلام ستاسو ته، ستاسو د غټې حوصلې ته چې تاسو په څه طریقه دې سره تا دې په الله په ذات قسم یې ته شی یې که نه ته دا وایې چې ما دې د الله په ذات قسم یې زما دې په الله په ذات قسم ته شی یې نو څه ضرورت لري چې په دغه باطلو خلقو د باطل مذهب کې د شپې ورځې تېروي. که دا اوس مرګ درته راغلل په داسې مذهب کې په ورځ قیامت په محمد رسول الله ته بیا په کومو سترګو ګورئ؟ اهل بیتو ته په ورځ قیامت په کومو سترګو ګورئ؟ د رسول الله بیبیانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبیانو ته په کومو سترګو ګورئ؟ که رسول الله درته وایي چې د ما د عزت توهین مو کول، د ما د بیبیانو د ما د ناموس توهین مو کول، اوس د ما شفاعت غواړئ؟ بس قاري صاحب موږ ته خو داسې وایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې خپل دین دپاره څوک دروغ ووایي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ګورې توبه وکړئ، ډېر دروغ وویل، خپلو ځانو ته نجات ورکړئ ښه خپلو ځانو ته نجات ورکړئ ښه خورې خپل آخرت ته بس نجات. زما د آخري ورځ دی زه ځکه راغلی یم، بس زه نور په دې ګندګي کې ژوند نه غواړم بس دی. الله اکبر. وای را سره که رښتیا د اهل بیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او د اهل بیت د صحیح عقیده پیروي کوي او د دوی حقیقي عقیده قبلوي، وای چې زه له داسې عقیدې بیزاره یم چې د اهل بیتو په نامه باندې تجارت کوي. وای زه د داسې عقیدې بیزاره یم چې اهل بیتو په نامه باندې دوکې کوي، په نومه باندې دوکې کوي. زه له داسې عقیدې بیزاره یم چې د رسول الله د صحابه و توهین کوي. زه د داسې عقیدې بیزاره یم چې صحابه و څوک توهین کوي او د امهات المؤمنینو څوک توهین کوي او امهات المؤمنینو څوک توهین کوي. زه له داسې عقیدې بیزاره یم چې قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي. زه د داسې عقیدې بیزاره یم چې قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي. الله اکبر الله اکبر. الله دې استقامت در نصیب کړي، الله دې تا ته او دې تا کورنۍ ته او دې تاسې په لاسونو باندې نورو ته ډېر هدایت دې رب العالمین جل وعلا ور نصیب کړي. صحیح ده؟ آمین. قاري صاحب یو تپوس بله زما یو هلک خوښ شوی دی، زه خو اوس هغې ته تللی شم که نه، مور پلار خو ماته څه ګناه خو نشته که نه. تاسې کوشش وکړئ د موږ پښتانه خو داسې خلق دي دا خبرې تاسو دلته مه کوئ، دا خبرې تاسو ته بیا ضرر پېښوي، بیا تاوان درته پېښوي. دا خبرې تاسو هغسې لګیا دی هغه خو ګورم زه، خو ما دې وجې ستاسو بیان کتلی و هغه جینۍ تا ته کال کړی و. هغه خو مخکې تللی و، یو ځای ته تللی و، بیا یې ما ته دا خبره کړې وه چې زه په همدغه خاطر باندې تللی وم. نو تاسې تر خپل وسه پورې خپل ځان عزت مو ساتئ، د ځان خیال مو ساتئ، مور و پلار سره مو تیزي مه کوئ،
مور پلار ته مو وایا سي مور پلار په دغه دا وس څه شي دي چې تاسو ورته ځون پکې کوي په داسې خرافاتو کې په داسې شرکیاتو کې په داسې نور شیانو کې کوشش وکړي چې ته اوس خپل مور پلارم د خیر سبب جوړ سي تا اوس لزانه فاطمه زهرا لور لزانه جوړ کړه توس لزانه دي اهل بیت او بچی لزانه جوړ کړه ته لزانه وز رسول الله دي بیبيانو دي امهات المؤمنین او بچی لزانه جوړ کړه خو اخلاق دی وکړه خو انسانیت دی لمور سره وکړه لپلار سره دی وکړه لکورنی سره دی وکړه ځوان او پلانو دا پرېږده د کی کومه ګټو په در نخوري درته الله جل وعلا به بیا ورسته تاسو ځوان درکې خو په آرامه په تلوار کې فیصله مکوي دا دي تاسو په ځوان په تاوان درته تمامېږي خپل مور ته دي تشویق کړه خپل پلار دي تشویق کړه دین ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي حقيقي اهل بیت په طرف کې تو غواړي چې مور پلار دي جنت ته در سره ولاړ شي ورځ د قیامت ولی نار ارچا دا سوچي ولی بس همدغه کار دی په خپل کور کې کوه ژوند دی کوه زندگی دی کوه مور ته دی دعوت ورکړه چې مور الحمدلله ته خو په بعض شیانو پوهیږي هغې ته وایي چې د حقیقت درکړه دا خرافات دي دا ټول شرکیات دي دا قرآن دغسې وایي پیغمبر علیه السلام دغسې وایي اهل بیت دغسې وایي ښه الله دې توفیق در نصیب کړي ته اوس نور کار باید وکړي نور خدمت باید وکړي د ځانه چې یو حقیقي د اهل بیت ومنونکي باید له ځانه جوړه کړي او خپل کورنۍ را دعوت کړي د اهل بیت د ایمان او د عقیدې او د اسلام په طرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې ته پوهیږي دا اوس ګوره د تاسو په مخ کې 4-5 واري د تاسو دغه د باډه چنار مشرکین راغلل چې عائشه رضی الله عنها کنځلي وکړلې ته پوهیږي امام باقر علیه السلام یو لور درلودل سي نو مې ور باندې عائشه رضی الله عنها یې خيو الله اکبر ته پوهیږي موسی الکاظم علیه السلام یو لور عائشه رضی الله عنها نیمه و نور لورانو په نمونو کې جوم امام دي ده څلرم پنځم امام دی خپل لور باندې نوم دی عائشه رضی الله عنها دی دا د ظالم زمانه اوس راځي نه پوهیږم چې کومه عائشه دی امام باقر علیه السلام لور ته کنځا وکړله او کې دی امام موسی الکاظم علیه السلام لور ته کنځا وکړله او کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته کنځا وکړله زه اوس په دې کې شک منیم یعنی چې عائشه ته کنځا وکړه د امامانو لورانو ته کنځا وکړلې نه کاری سه ما په دې ډېر سټډي وکړله الله اکبر نو چې کوم مذهب دی هغه خپل کتاب شته نبی شته الله زمونږ نه نبی شته نه کتاب شته دی او قرآن مجید کې ځان ته چې کومه ادیار سه جوړ کړي دي ځان یې خپل کتابونه جوړ کړي دي او هغه کې مونږ ته ځان نه خبرې دوی لیکلي دي او په مونږ یې مني الله دې توفیق در نصیب کړي الله مو ملسه خدای دې نورم توفیق در نصیب کړي چې حقیقت کو سي ولټيږي او حقیقت در کړی الله مو ملسه خدای مو ملسه بس کاری سه وخت الله مو ملسه الله دې نورم ټول ته حقیقت څرګند کړي الله دې نور ته حقیقت معلوم کړي الله بزل وکړي الله جل وعلا مسر لوري کړه ټول مؤمنان مسلمانان جانان تاسو زبیر جانو ملک سیبو یونیټیډ سیب رب جل وعلا مو په ژوند او ژوندۍ کې برکتونه واچوي الہ العالمین دې حلال رزقونه درکړي حلال جی مو کاری سره جل وعلا درکړي حلال رزقونه الله جل وعلا دې ټول ته استقامت ور نصیب کړي هر څوک په دې لایف کې وي موږ له دوی نه د بدله په بدو نه اخلو موږ له دوی به دا فکر کوي چې دوی به مو یو څه راته ووایي کنځلې او توهین وسپوکوي نه خیر دا تاسې دا زه چې درته وایم چې د مهدي تربیه دې ښکاره کړه دا مهدي درته ویلي دي دا په دې معنا باندې دوی دومره د بې عقل زمن دي له دې نه هم نه شرمېږي چې دا د مهدي نوم راته اخلي له هغه نه باید حیا او شرم وکړي که دې مني ها راځئ علي بارک الله فیکم علي زرزر علي ما له دوی سره وعده کړې ده ګوري ډېرې داسې خویندې سته ځان نسي ښکاره کولی په خدای قسم د دوی په کورونو کې پیدا سوي دي د فاطمه زهرا لوراني الحمدلله پیدا سوي دي دا به اوس ځان نه ښکاره کوي دا به وروسته که خدای کې ویل ځانونه ښکاره کوي دا کسان څوک دې مهرباني وکړي سید نور غفوري السلام علیکم قاری صاحب محترم وعلیکم السلام قاری صاحب محترم یو پوښتنه مې کوله موږ خو یو خو مسافر یو که نه په بل وطن کې هلته موږ چې خپل اتاق کې چې وو هلته خپل لمونځ کوو بیا موږ دلته په موټر کې چې ګرځو یو ولایت نه بل ولایت ته دلته سفرنامه وکړو که خپل لمونځ وکړو له یو ولایت نه بل ولایت ته څومره لارې وي یاره 12 ساعت ده نو له خپل ښار نه چې ووته لاسته
د خپل ښار نه سی ووتلاسته نو بیا په دغه وخت کې تاسو 15 کیلومتر سی مسافر زیات سول بعضی او بعضی کم خودلې دي 80 کیلومتر لیکن 15 احتیاطي دي ټول فقها او اتفاق د ور باندې 15 کیلومتر سی مسافر زیات سول نو بیا تاسو سفر مونږ کولای شئ صحیح ده سید محترم سید مننه قربان پر المنس کوي ښه الله ممنس مننه جار الله ممنس مهرباني وکړئ قاری صاحب السلام علیکم وعلیکم قاری صاحب څنګه ښه سیات خده قدرمن سي الله مقدرمن کړه مهرباني قاری صاحب دا یو حدیث په باره کې دا لږ وضاحت نه غوړو دا هغه ورځ یو سکالر یو حدیث بینولو سره مطلب د روشي په میاشت کې څه کله د نبی رسول الله حدیث د مشرق طرف نه سو یو ور روخیږي د ور واستنی وي سو دا اسمون لمن سره جنگيږي کنه او دا به د قیامت علاموي نه دای علامه وي کنه نو هغه اسکلر یې ځاغستنی ایرون کې اسکل په غبندې حمله وکړه په دا تیلو هغه باندې هغه ور او چات شو بالکل لوی د سیستنی جوړه شو د اسمانه پوری کنه ندی په باره کې تسي آی دا یقینا دا څوک نسی کولای د نبی علیه الصلاۃ والسلام تقریبا 200 وړي علامې دي د قیامت دا ټول اوس موجود دي د قیامت لوی اکثریت علامې وړي د اکثریت موجودي سوي دي او دا ستاسو د مو تاسو په زمانه کې مخکې مو تاسو زمانه نه مخکې دا راغلي دي وسم مو تاسو پکې او سړي قیامت نه کړه روان دي دا زلزلې سړي دا ظلمونه سړي دا جنگونه سړي په بیت المقدس باندې جګړه ده په شام کې جګړه ولا مسلمانانو په خپل منځ کې قصې سره سمینې دي دا ټول د قیامت نه کړي دا اوس دغه ور د یاد دي په شکل باندې نور ورونه دي دا ټول د قیامت وړي نه کړي بلا شک او شبهه صحیح ده نو دا به اوس نورم په سرازياتي کې د قیامت وړي نه چې کله ټوله پرسي به اخیرنی نه خبرداوي چې مهدي عليه السلام برازي اوس ډیر مننه کوي چې الله د ژوند کې برکات واچو د کمال لاره خدای مو مل السلام علیکم ورحمۃ الله وعلیکم السلام ملګرو مایک مو بندوي چې درچا نو مې اخیسته به خپل مایک خلاصوي لطفا قاری صاحب خیر خیرات قدرمن سي مهرباني قاری صاحب پښتنه مې کوله ډیرو په خاطر کوم ملک کې وسی مهرباني وکړه ما دا چې پښتنه مې کوله بعد تر کوم معلومات ترلاسه کړ ته په سعودي عرب کې اوسې صحیح ده بارځه کې چې وسم پښتنه دی وکړه څه وزن می کڅره باندې کوي نه وژنم د نه قاری صاحب ها نو ولې په عربی کې به نه چې شیعه کافر دي او شیعه نه دي مسلمان په عربي ژبه کې ورته خبرې کوي عرب وعامات ضرورتنا الحمد لله غو دا غو بريك درباني نسي كدير برزا خا هغه بريك درباني نسي الحمد لله ثم عجيب خلې قصه وسته په عربي پوهیږي ته اوس نو دخل شي درته وتی چې ته په عربي لګاسي دا ته په پښتو نه پوهیږي بیا په عربي څنګه پوهیږي هو ظالمان ها چې خلک فارسي محترم د دې مرګرو دومره وس کېدو نه نمبر ته د لرو رسول بس ته نور موږ نه کیږي بلال خان ورکې دغه نه ورکې د کوینټس نه ورکې ماته خو نه راکې ها راځي الله تاسو تر لوري کړی الله العالمین مو په ژوند او ژوندۍ کې برکتونه کړه ها راځه په خیر مهرباني دا غبل ملګری څوک اصل کې دا ملګری ودی دا ملګری چې دا سکرین وټکه سکرین پر ته کېدو سرم کیږي دا خطه کیږي ځکه چې حالت سکرین 2 میلیون ته ورسیږي به هغه سرم دا نمبر راخته کیږي ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام مفتی سے محترم څنګه طبیعت هم ښه دي مهرباني وکړئ الله خوشاله کړي ډیر زیات تاسو ویډیوګانو ګورو الله دې مزید توفیق طریقې درکړي سره زمونږ الله مقدرمن ډیر زیات باندې خوشاله زمونږ سي مشران شته او زموږ په شا ولر دي او سپورټ راکړي خوشاله اوسه الله مو عزت مند درخواست دي سید ان شاء الله انا قدر مزه ها بلال صاحب دا یو لیکلی و غریب یم وای دا چې نه مې راپورته کې استغفر الله